السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صدقی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته وښودل سي د انویټ څخه کوم برق یعنې داخلي د شمسیانو برق هغه څو ولټه ده، څو امپیره ده، څونه مصرفیږي، ولټ راځي او له انویټ څخه څومره ولټیج وځي او چیرې معلومیږي امپیر څومره مصرفیږي، یعنې څومره مصرف ورڅخه کیږي. اکثره وخت تاسو شمسیانو کوم ویر کمزوری سوی دی، یعنې برق پرې نه راځي، تاسو په انویټ باندې مصروفه یاست، سمرسیبل مې راکښلی دی، ډېر مشکل دی چې دا سمرسیبل راکاږي، انویټ مې مستري ته وروړی. خو تاسې مشکل په شمسیانو په ویر کې وي یا د شمسیانو کوم کلیپ غړنده یا کومه شمسي خرابوي، نو د شمسیانو ولټیج ځان ته معلوم کړئ چې تاسې شمسیانو ولټیج څومره راځي. تاسې شمسیانو ولټیج پوره راځي نو تاسې په شمسیانو کې مشکل نشته، بیا هم په انویټو سمرسیبل پسې ګرځئ. او که تاسې د شمسیانو ولټیج کم راځي نو تاسې په انویټو سمرسیبل په دې شیانو کار مه لرئ، تاسې د شمسیانو ولټیج وګورئ چې چیرې برق کمزوری سوی ده. په دې باره کې معلومات درکوم دا څنګه معلومیږي. انویټ ته برق راپرېږدو، انویټ سټارټوو او په دې کې اوس تاسو ته ښایم چې شمسیانو برق راځي هغه چیرې معلومیږي او څومره برق راځي او کوم برق چې بیا له انویټ څخه وځي هغه څومره برق ځینې وځي او د انویټ یعنې سمرسیبل چې مصرف کوي هغه څومره مصرف کیږي. دا معلومات اوس تاسو درکوم. زه برق انویټ ته راپرېږدم. اوس انویټ سټارټېږي دې خوا طرف. اوس موږ 220 یو سمرسیبل ورته ولګول، تاسو ته ښکارېږي دا سمرسیبل هم تاسو ته ښکارېږي دا 220 ولټ سمرسیبل ده، 1 انچ سمرسیبل ورته کوي. خو دا سمرسیبل اوس چیک کوو چې دا څومره مصرف کوي، څومره امپیر مصرفوي. دا اوس تاسو ته ښکارېږي د شمسیانو برق ده، 615 ولټه برق د شمسیانو رارۍ ده. خو دا برق که چېرته سمرسیبل سټارټ شي بیا د غوره برق نه وي، مصرفیږي، زیات مصرفیږي. نو په دې باره کې تاسو ته معلومات کېږي که چېرته د شمسیانو ویر کمزوری وي. اول چې تاسو د شمسیانو ولټ وکتل چې هر څومره ولټ وو، بیا چې مې وروسته بیا انویټ سټارټ کړو او سمرسیبل اوبه راپورته کړل، هغه وروسته بیا تاسو د غوره ولټیج نه درکوي. که 50 ولټه کم وو خیر غوره کموي، خو که زیات 1.5 سل 200 ولټه کمول بیا تاسو شمسیانو ویر ډېر کمزوری سوی، ویر باید ورته بدل کړو یا ورته جوړ کړو. نو دا شمسیانو ولټیج ده او دا تاسو ته ښکارېږي. دلته هغه ولټ معلومیږي چې سمرسیبل طرف ته ځي، هغه اوس 0 ده. که چېرته دا انویټ سټارټ وي بیا دلته ولټیج موږ ته ښودل کېږي، دا موږ په 220 اوس درولی او له هغو څخه بعد دریم وار چې دا پریس کړې دا بټن شفټ بټن ماوس بیا ووهل، دلته بیا 0 ده، دلته بیا امپیر ښودل کېږي او د امپیر غمی هم لګول کېږي. کله چې ولټ ښودل کېږي د ولټ غمی لګېږي، خو سیدی چالان دی، اوس ما نه ده چالان کړی. زه بېرته اوس دا سټارټوم چې څنګه کېږي او معلومات در کوم. تا ته امپیر هم ښیم، ولټ هم ښیم او هغه ولټیج هم ښیم چې سمرسیبل ته برق ورکوي. نو دې باندې زه اوس سټارټ بټن وږم، سټارټ یې درته ښیم چې رقم ته کېږي. دا مې اوس سټارټ کړلو، دا اوس سمرسیبل هغه فریکونسي پورته کېږي، هلته سمرسیبل هم سټارټ ده، اواز به یې تاسې اورئ. سمرسیبل سټارټ ده، ډېر وخت چلان نه شي پرېښودلی، سمرسیبل خراب نه شي. نو د شمسیانو ولټیج د موږ له 600 ولټه څخه راکم شول، تاسو ته ښکارېږي. او دا هغه ولټیج چې له انویټ څخه وځي دي سمرسیبل طرف ته 220 ولټه باندې موږ درولی چې دی څو ته ځان رسوي، 220 ته ځان رسوي، 222 ولټه برق سمرسیبل طرف ته باسي او بیا چې یې ووږو د موږ 0.9 یا 15 امپیره اوس مصرف کېږي. نو دا امپیر هم تاسې معلومولی شئ که چېرته تاسې سمرسیبل خراب وي. اوس تاسې چیک کړل چې 2 امپیر مصرفوي، خو بیا چې کوم وخت تاسې سمرسیبل اوبه نه کښلې بیا راسئ د امپیر چیک کړئ. که چېرته د امپیر زیات مصرفېدوی تاسې په سمرسیبل کې به مشکل وي. نو په دې طریقه سره د دې بټنو معلومات ته بېرته شاته ځئ. بیک بټن یې دا ده، دا اوس ولټ ته چې سمرسیبل خواته ځي او دا د شمسیانو ولټیج دی چې سمرسیبل ته را روان ده. ولټ تاسې ته ښکارېږي ډېر ولټ مصرف شولو، د شمسیانو ویر به تاسې ګورئ. نو دې ته به تاسې دا ضرورت نه وي که چېرته تاسې په شمسیانو کې مشکل وي، تاسو ته به دا ضرورت نه وي چې زموږ شمسیان خراب دي یا نه دي خراب. تاسو به معلومات سره کم کوئ، تاسو به اول دلته ولټیج چیک کوئ چې په مخکې حالات کې یعنې چې دی روغ ول څومره ولټیج یې مصرفولو او اوس چې دی خراب ته څومره برق ورته راځي، یعنې برق به تاسو ته معلومات کېږي چې زموږ برق اوس څومره را روان ده. یو وخت تاسې معنا چې تاسې سمرسیبل او شمسیان ټول روغ ول، تاسې د شمسیانو ولټ چیک کړی و، معنا 600 ولټه برق راتلو یا 200 ولټه برق راتلو. خو بیا چې تاسې سمرسیبل اوبه نه پورته کول یا کوم فالټ راتلو بیا به تاسې شمسیانو برق چیک کوئ چې اوس څومره برق راځي، هغه وخت به تاسې ته معلومات وسي. که تاسې برق چیرې عادي حالت کې هغه مخکې راتلو د غوره نو بیا تاسې په شمسیانو کې مشکل نشته، په سمرسیبل یا په انویټ کې وګورئ. او که چېرته تاسې شمسیانو ولټیج ټیټ راتلو یعنې کم راتلو تر هغه مخکې حالات باندې نه و، نو بیا به تاسې یا د شمسیانو ویر چیک کړئ او یا به
شمسیان چې کوي دا چیرې به کلیپ خراب وي د شمسیانو په خپل منځ کنکشن یې لګېدلی په دې کې به چیرې مشکل یا به کومه شمسي خراب وي په دې طریقه سره به چیک کوي معلومات به ځان ته وکړي او که د سمرسیبل مشکل وي هغه به هم په دغه رقم ته امپیر به اول چیک کړو یا په عادي حالت کې د څه رقم ته دی اوبه غورځوي چیک به یې کوي له ځان سره به یې نوټ کوي بیا چې کوم وخت اوبه نه غورځولې بیا تاسو ته معلومات کېږي چې د سمرسیبل خراب ده که نه ده خراب تاسو به امپیر چیک کوئ که امپیر تر 15 یا تر 6 هغه مخکې واخیستو تر هغه زیات امپیر اخیستل نو به یا به تاسو سمرسیبل کې مشکل یا به سمرسیبل په خټه کې نښتی او یا به د سمرسیبل دا کوم 3 لاینونه چې په دې کې به کوم یو مشکل پیدا شوی تور شوی به یا به شارټ پیدا کړی نو دوستانو دا ویډیو وایي تاسو لپاره چې دا بټنو معلومات درکړم ولټ امپیر تاسو ته وښیم کوم ویډیو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ ښایسته کمنټ ورته ورکړئ د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ الله مو مل شه